بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. زمونږ یو ورور پوښتنه کړې وه چې عمر وروره زما موبایل زما څخه مطلب نادرکه شوی ورک شوی ده، نو مطلب څنګه کولی شو چې زه خپل موبایل ته لاسرسی ولرم یا هم مطلب اډیټای لرې کړمه، زما مطلب سیکیور فوټوز دي، عکسونه پکې دي، یا هم د زما مطلب شخصي ډاکومنټس دي پکې. نو راځو په دې ویډیو کې په عملي توګه کار پرې کوو. تشویش مه کوئ، په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل موبایل ته لاسرسی ولرئ. هغه اگر که چیرته مطلب تاسو لوکیشن هم غواړئ کولی شئ په دې ویډیو کې لوکیشن کولی شئ چې تاسو یې معلوم کړئ، یا هم مطلب ډیټای د موبایل څخه لرې کړئ، صحیح ده. او یا هم یو میسج یا د میسج سره تاسو کولی شئ چې یو خپل د تلیفون نمبر د سکرین پر مخ باندې ورته پرېږدئ. که چیرته انکیس سبا د موبایل چا پیدا کړ نو د سکرین پر مخ باندې به ورته صرف یو نمبر او سره یو میسج ورته شو کیږي. نو وخت نه ضایع کوو، راځو عملي کار پرې کوو. له ما سره اوسئ. نو راځو د هر څه نه مخکې اول راځو پلی سټور ته. کله چې ګوګل پلی سټور ته راغللو په سرچ بار کې به فایند مای ډیوایس سرچ کو. کله چې تاسو دلته فایند مای ډیوایس سرچ کوئ نو تاسو ګورئ چې اول سرچ همدا ده، نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو دا به ډاونلوډ کوئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو دا ما الریډي ډاونلوډ کړی، نو راځو دا زه اوپن کوم. نو تاسو کله چې دا ډاونلوډ کړئ بیا به خلاصوئ. نو مطلب ما مخکې نه دا ډاونلوډ کړی ده، نو دا زه اوپن کوم. نو دلته تا نه غوښتنه کوي د ایمیل اډرس، مطلب تاسو دلته خپل ایمیل اډرس ورکړئ. که چیرته تاسو په د مخکې د اپلیکیشن کې د فایند مای ډیوایس کې د اول دفعه راځئ تاسو خپل ایمیل ورکوئ، نو کوشش وکړئ تاسو سین از ا ګیسټ ورکړئ، صحیح ده. نو دلته دغه لاندنی بټن باندې به کلیک کړئ، صحیح ده، ځکه چې اول دفعه موږ انټر کیږو. نو سین از ا ګیسټ باندې تاسو چې کلیک کوئ نو تاسو نه دلته ایمیل اډرس غواړي، صحیح ده. دلته به تاسو ایمیل اډرس ورکړئ. نو زه خپل ایمیل اډرس ورکوم، سمه ده. نو ایمیل اډرس مې ورکړ دلته. نو په دویم سټپ کې ما نه پاسورډ غواړي، صحیح ده. نو پاسورډ هم زه ورکوم، ما پاسورډ هم ورک. نو نیکسټ وهم، نیکسټ باندې به تاسو څه کوئ، کلیک کړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک نو تاسو به بلې صفحې ته ویسي، سمه ده. نو تاسو ګورئ چې دلته داسې یو بل سکرین موږ ته خلاص شو چې دلته موږ سره د موبایل لوکیشن یعنی موقعیت او همدارنګه موږ سره ښیي چې تاسو په کوم موبایل کې په کوم ډیوایس کې تاسو د ایمیل اډرس سین ان شوی ده، صحیح ده. نو ګوري چې زما په یو ټیبلیټ کې او S6 موبایل کې او S20 الټرا موبایل باندې زما دغه جیمیل اډرس چې ده سین ان شوی ده، صحیح ده. نو راځو لکه مطلب زما څخه دغه S6 موبایل مطلب نادرکه شوی ده د مثال په تور، سمه ده. نو دغه S6 موبایل زه غواړم چې د دې لوکیشن معلوم کړم یا ډیټا ته لاسرسی ولرم. نو په دې باندې ما کلیک وکړ. کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته صحیح ده لاندې درې آپشن ورکوي، صحیح ده. نو دا درې آپشن تاسو درکوي. نو زما دغه S6 موبایل ده، سمه ده. نو مطلب ما نه دا فی الحال داسې فکر وکړئ چې ورک شوی ده، خدا ناخسته. نو راځو تاسو کولی شئ چې ساوند پی پلی کوي، مطلب आवाज پی پلی کوي. موبایل تاسو اول لوکیشن تاسو ته معلوم شو، نږدې نه ورسره ساوند پلی کوي، خو د ساوند د پلی کول نه مخکې اول د دې موقعیت باید معلوم کو. نو راځو تاسو کولی شئ چې دلته صحیح ده په دې آیفون نښې باندې به کلیک کوئ، صحیح ده. په دې فون باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دا لوکیشن ته ویسي، صحیح ده. دلته به تاسو په دې میپ آیکن باندې کلیک کړئ. کله چې په دې آیکن باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به ګوګل میپ خلاص شي، صحیح ده، تر څو تاسو لوکیشن معلوم شي. نو تاسو به یو 2 دقیقې ورته صبر وکړئ. لاندې دلته سرچ روان ده، د دې موبایل لوکیشن موږ ته پیدا کوي، صحیح ده. نو دلته به تاسو نارملی ډایرکشن وهئ، مطلب چې مطلب د دې لوکیشن پسې موږ نږدې نه ورشو. نو راځو دلته موږ په ډایرکشن باندې کلیک کوو. کله چې موږ په ډایرکشن باندې کلیک نو تاسو ته ګورئ چې مطلب ډیر په کم تقریبا
ټول یو دقیقه وخت هم مطلب نه نیسي تاسو موبایل همدلته نږدې چیرته ده نو رښتیا هم نو دلته دا موبایل ما سره دلته لاس کې ده د مثال په ډول باندې دا ویډیو زه کار پرې کوم صحیح ده که نه تر څو دا موبایل موږ پیدا کړو نو دلته ما سره نږدې دی لوکیشن یې ما ته پیدا شو صحیح ده نو راځم بیرته دلته زه غواړم چې یو ساوند پې پلی کړم نو دا موبایل فی الحال ما سره لاس کې ده صحیح ده نو لوکیشن ما سره نږدې شو نو زه په یو ساوند پلی کوم صحیح ده زه نارملی په دې پلی ساوند باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې په دې موبایل سکرین باندې به تاسو ته ساوند پلی شي نو تاسو دا ولید مطلب موبایل ساوند د انټرنیټ په تور باندې پلی شي صحیح ده نو زه سټاپ ساوند باندې کلیک کوم نو بیرته بند شو نو زه اوس راځم غواړم چې مطلب د سکرین پر مخ باندې یو میسج یو پیغام پرېږدم او خپل د موبایل نمبر پکې ورکړم چې تر څو مطلب دغه موبایل که سبا څوک راوچت کړي د ځمکې څخه یا مطلب چیرته مانه ورک شوی اوسي نو هغوی ته به دا یو 2-3 میسجه او ورسره زما د تلیفون نمبر سکرین باندې ښکاري تر څو ما سره بیرته په همدغه نمبر باندې کنټاکټ ونیسي صحیح ده نو راځم تاسو به اوس په دې سیکنډ آپشن باندې کلیک کړئ سکیور ډیوایس باندې صحیح ده کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو 2 دانې غوښتنې به تاسو څخه وشي اول تاسو ته وایي چې که چېرته دا موبایل مطلب دا سکرین لاک صحیح ده د سکرین لاک په باندې تاسو یو میسج پرېږدئ څه میسج پرېږدئ که هغه په پښتو دري کې یا په هره زبان کې چې تاسو غواړئ کولی شئ چې پرېږدئ صحیح ده نو زه راځم دلته زه ورته په مطلب په پښتو کې لیکم صحیح ده یا په پښتو کې لیکم یا په انګلیش کې هر څه ستاسو خوښه ده مطلب اوس په دلته په افغانستان کې پښتو او دري ژبه ده نو موږ په پښتو کې ورته لیکو صحیح ده نو زه دا کیبورډ بدلوم پښتو ته نو دلته زه ورته ولیکم چې ګرانه وروره صحیح ده ګرانه وروره مطلب یا زنانه اوچت که تلیفون یا مطلب خو یو پازیټیو میسج ورته پرېږدو صحیح ده یو مثبت پیغام ورته پرېږدو نو لیکو چې ګرانه دا موبایل صحیح ده دا موبایل زما څخه صحیح ده تاسو به دا ورته میسج یو پرېږدئ یا د میسج په دې خاطر باندې پرېږدو تر څو دا زما موبایل د چا لاس ته ورغلی هغوی په دې پوه شي دا موبایل د چا څخه ورک شوی ده نو ګرانه دا موبایل زما څخه مطلب ورک شوی ده صحیح ده ورک شوی ده بس نو بس دلته به دا میسج ورکئ وړوکی باندې دلته به لاندې راشي تاسو به خپل نمبر ورکئ چې مطلب په کوم نمبر تاسو سره په دویم دفعه تاسو سره پلس کې اوسئ چې مطلب تاسو په هماغه موبایل نمبر باندې تاسو ته زنګ وهي صحیح ده نو دلته مطلب زه نمبر ورکوم صحیح ده نو مطلب ما یو نمبر ورکه صحیح ده د افغانستان یو نمبر مې ورکه نو راځم دلته اوس دلته سکیور باندې کلیک کوم صحیح ده نو تاسو په دې بټن باندې به کلیک کوئ کله چې په دا په سکیور باندې ډیوایس باندې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې د سکرین پر مخ باندې به څه شي مخکې صرف سکرین نو مطلب وال پیپر تاسو ګورئ چې یو میسج پرې راغی صحیح ده نو تاسو ګورئ دا پښتو میسج پرې راغی او صرف دغه مطلب د فون آیکن نښه پرې راغله صحیح ده نو سکرین زموږ آف شه زموږ دا میسج شو شه صحیح ده نو مطلب تاسو کچیرته اوس مطلب په دې باندې دلته څوک کلیک کړي او دا 2 پیغام پکې راځي یو به دا میسج راځي او لاندې یو دغه فون بټن کله چې په دې باندې کلیک کړي صحیح ده نو دلته زموږ د موبایل ته به څه راځي زنګ راځي چونکې د موبایل کې سیم کارت نشته ده نو په دې خاطر باندې د دې تلیفون څخه زنګ نه ځي نو مطلب دا دویم سټپ شه چې موږ څوک میسج ورته سکرین پر مخ باندې پرېښوده او یا مطلب موږ سره د کال آیکن هم پرې پرېښوده چې صرف دغه نه لاسرسی ورته کولی شي هغه کس او دریم سټپ باندې موږ اریز ډیټا ده صحیح ده نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو په دې موبایل کې چې دا ورک شوی ده نو د دې څخه به ستاسو د ګوګل آی ډي ستاسو تصویران چې کوم په موبایل کې سټور شوي خو البته د میموري کارت ته به لاسرسی نه لري دا په یاد ولرئ صحیح ده نو کوشش کوئ چې خپله ډیټا په موبایل کې د انټرنل سټوریج کې وساتئ صحیح ده په میموري کارت کې هېڅ کله خپله شخصي عکسونه ډاکومنټس مطلب هغه ته هېڅ کله په میموري کارت کې
مه انسرټ کوئ. صحیح ده. میموري کارت کې مه سیف کوئ چې ډیر ضرور نه اوسي په میموري کارت کې خپل، ځکه چې میموري کارت په اسانۍ سره د دې ځای څخه مطلب کولی شي چې وباسي. صحیح ده. نو په انټرنل سټوریج کې ډیټا سټور کوئ چې تر څو په اسانۍ سره بیا هغه څخه لرې کړئ. صحیح ده. نو مطلب دا یو معلوماتي ویډیو چې زمونږ یو ورور پښتنه کړې و، خدای دې وکړي چې داغه د دې ویډیو سره مشکل حل شي. نو سټپ بای سټپ ویډیو ګورئ، مه سکپ کوئ. نو دا ویډیو د خپلو ملګرو ورونو سره شیر کړئ. صحیح ده، چې تر څو افغانان ورونه ترې نه استفاده وکړي. تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان.